سلام علیکم. نن به دا ښیو چې د ټیک ټاک ویډیو به څنګه وایرل کوو. ډېر ملګري ښې ویډیوګانې جوړوي د څو کلونو نه، ډېر ټایم یې وشه ټیک ټاک ښې ویډیوګانې جوړوي خو هغه وایرل کېږي نه. آیا څه وجه ده؟ یو دا ویډیو صحیح نه وي، دا ټرافیک په دې باندې ولې نه راځي، دا ولې نه وایرل کېږي، ویورز پې ولې نه راځي. نو نن به دا ښیو چې تاسو به ډېر په اسانه طریقه باندې خپله د ټیک ټاک ویډیو چې کومه ده هغه به ډېره په اسانه باندې وایرل کوئ. نو د ټولو نه مخکې به لاړ شئ ټیک ټاک ته. ټیک ټاک کې بیا هغه ویډیو چې کومه ویډیو تاسو وایرل کول غواړئ که نه، هغې باندې به کلیک کوئ. اوس لکه فرض کړه دا ویډیو ده، نو دې څه به داسې کار وکړئ، دلته لیکلي دي مور انسیکټس، په دې باندې به کلیک کوئ. د لر سر کې چې دا کوم د غشي نشان دی دې باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې کلیک که څنګه ګورو دا به ټول رزلټ د دې ویډیو کولاو شي چې څونه لایک پرې راغلي دي، څونه ټایم چا کتلی ده او څونه رینک یې کړی دی، فالوورز څومره دي، نیو فالوورز د دې په دغه باندې داسې په کته لاړ شي. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې کله هم تاسو ویډیو وایرل کول غواړئ نو ویډیو که د هر څه وي، خو چې کله تاسو پیمنټ ونه کوئ، ټیک ټاک ته پیمنټ ونه کوئ، نو هغه تاسو سره نه وایرل کېږي. تاسو بېشکه تاسو څومره محنت وکئ، څونه کوشش وکئ او ښه لوکیشن باندې هم دغه کوي، خو تر څو پورې چې تاسو ټیک ټاک ته پیمنټ نه کړی نو هغه تاسو سره نه وایرل کوي. نو نن به درته دا طریقه ښیم چې کومه طریقه باندې به تاسو خپله ویډیو وایرل کوئ. نو لاندې به تاسو لاړ شئ، رسته کې لیکل دي وانټ مور ټریفک، چې لکه تاسو غواړئ چې نور زیات خلک زیات ویورز په دې راشي، نو دې باندې به کلیک کوئ. د لر سر ته دې باندې کلیک کوئ. څنګه نو تاسو ته په دغه رزلټ کولاو شي. تاسو نه به اوس نور دغه دې راغلي دي. ګوره نمبر 1 باندې دی مور ویډیو ویوز. که تاسو غواړئ چې زمونږ په ویډیو باندې ویوز زیات راشي، بیا مور فالوورز، که بیا غواړئ چې مور فالوورز پې راشي نو دا سیکنډ نمبر به ووهئ. ګوره دا سور نشان چې کوم ته کېږي، بیا وایي مور پروفایل ویوز. که تاسو غواړئ چې زموږ پروفایل ډېر خلک کولاو کړي نو بیا دغه لاندې باسي. که موږ غواړو چې خلک پې ډېر راشي که نه، نو مور ویډیو ویوز باندې به کلیک کوئ. صحیح ده. بیا به کته راشي، دلته ګوره تاسو له ورکړي دي که نه، چې که 10,700 ته تاسو په یوه ورځ کې ویوز رسوئ نو 6 ریاله به ورکوئ. 6 ریاله. که 32,200 ته رسوئ نو بیا به 18 ریال ورکوئ. که 89 دا 79 دی که 79,600 ته رسوئ نو بیا به 50 ریال 50 ریال به ورکوئ. دغسې لاندې کسټمایز دی، کسټمایز چې کوئ کسټمایز باندې اپلای کوئ نو لاندې به بیا راشئ، پی باندې به کلیک کوئ. ګوره پی باندې چې څنګه کلیک کوئ نو بیا به خپل کریډټ کارډ او کوم چې تاسو دغه دی هغې باندې به دغه کوئ. نو دې طریقه کار باندې به تاسو خپله ویډیو چې کومه ده دغه کوئ. نو دا کریډټ کارډ او ډیبټ کارډ دې باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې څنګه کلیک کړئ بیا خپل کارډ باندې چې تاسو کوم NC دي، کوم کوډ چې دی بلانګ هغه به ورکوئ. بیا د هغې نه علاوه چې کوم ایکسپایري ډیټ وي هغه به ورکوئ. او اخري کې به ورته پسې سبمیټ ولیکئ، کنفرم باندې به کلیک کړئ نو ستاسو کارډ نه به پیسې کټ کړي او ستاسو ویډیو به په دې طریقه باندې وایرل کړي. دا د ټیک ټاک د ویډیو د وایرل کولو طریقه ده.